زمونږ دا بچي خو په قالین د پاسه ګرځي او مونږ کارټون هم نو بوجۍ به مې ځان سره د کور نه راوړه او په هغې باندې به کېناستو. په هغه وخت کې چې کوم سبق مونږ ویلو یقین وکړئ چې هغه ټول اوس هم ماته یاد دی. داسې خواږه خواږه استادانو، داسې ښکلی وخت و. او په هغه وخت کې بیا څه ورځې پس مونږ لاړو خانپور ته. بیا زمونږ د اوسنی کور چې دی دې ته مونږ کډه راوړه، نو بیا په کتیارۍ کې بیا سکول نه و. بیا مو د امخان له د کور خواته دا باغ چې دی په دې کې د الوچو په باغ کې هم سبق وی. نو ما اکثر څوک تپوس کوي، زه ورته وایم چې مونږ د الوچو په باغ کې سبق ویلی دی، په ژمي کې به لمر ته ناست و، په اوړي کې به سیوري ته ناست و. یو توت پکې و، نو هغې ته هم پکې ډډه هم والې وه. او چې کله به باران و نو زه او زما کشر ورور له به یې چوټي ورکړه چې هلکه تاسو خو ځئ دا خوړ راوځي څه ته خوړه بیا ونسي. نو باران چې ورېږي او په اسمان کې راغلی موږ به خوشحاله یو چې زموږ به چوټي شي. بیا چې کله د خانپور سکول ته لاړو نو یو کلاس دوه مونږ په فرش کې ناستو، د خاورو نه فرش ته شو، بیا ورو ورو خبره بنچ ته شوه او د هغې نه پس بیا مطلب دا دی چې سلسله روانه شوه. هغه وخت چې په هغې کې سبق چې دی ډېر ګران و، ویل یې ګران و، ځکه چې ماشومانو پلاران چې هغه زیات تر نالوستي نو هغې خپل بچي سبق له نه لېږل. اوس خو ټول خلک زیات تر تعلیم یافته دي او که نه دي نو خبر دي چې یاره دا تعلیم ضروري شی دی. دا زمونږ دوستان دي دا پرایویټ سکولونو چلولو والا. حکومت یوازې د دې بچو بوج نشي برداشت کولی. زمونږ لپاره پښتو یو متل دی د میرات ملیزي 12 زامنې، نو زمونږ خو بچي هم ښه ډېرې که ده. زمونږ په علاقه کې د خلکو بچي هم ښه ډېرې. نو چې دی سوچ وکړئ تاسو په خپله چې زمونږ د اکوزو دا سیمه ده یا ورسره خوا کې د ملیزو سیمه ده یا پسې په اخوا ځئ دا نور قامونه دي، نو تاسو ګورئ د پښتنو بچي چې دي ډېر زیات دي، تعداد الله تعالی ورځ په ورځ زیاتوي. د دغه بچو بوج برداشت کول د سرکار دپاره کم از کم امکان نه لري، ځکه چې د سرکار منصوبې چې کومې جوړېږي نو هغه ما او تا چلو او مونږ ډیوټي نه کوو. د سرکار په سکول کې د 80,000 استاد چې دی هغه هغسې ډیوټي نه کوي کومه چې په پرایویټ سکول کې د 15,000 روپۍ استاد کوي. مونږ چې په عربو کې کم محنت کوو، په عربو کې کم ستړې تېره وکړو، د هغې په نیمه دلته مونږ محنت وکړو، نو یقین وکړئ چې مونږ به یوه ورځ هم نهر نه شو. خو مونږ په عربو کې وختي پاسو د مانځه سره او دلته 10 بجې راپاسو، بیا ول چېرته لاړ شو جنازه وکړو، بیا ورپسې وروستو واده له لاړ شو، د هغې نه پس بیا کار ته سوچ وکړو، بیا وایي یاره ورځ خو تېره ده، نو ځان هم دوکه کوو. نو دا سبق چې اوس دی د دې مطلب دا دی چې چا ښه سبق ووایي نو هغه به ښه روزګار مومي. پخوا سبق د علم لپاره و. علامہ اقبال وی چې وہ دن بھی تھے کہ خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے، گزرا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے. نو اوس خو سبق هغسې شو چې د پیسو شو. اوس خو مونږ وایو استاد مې ځان له په پیسو اخیستی دی، ما ته به وایي او ځکه سبق وایم او که نه وایم، نو دا زیاتی دی. نو د پرایویټ سکولونو، کالجونو، یونیورسټیو چلوونکي چې دي دا د دې وطن خیرخوا دي. مونږ ته اعلی معیاري تعلیم د کور خواله راوړي. دوی کاروبار کوي خپل، خو که د دې سره دوی لږ مشن هم لري، جذبه لري چې زه د خپلو خلکو خدمت کوم، نو دا ډېره لویه خبره ده. او دا د خپلو خلکو خدمت دی چې ته ورته د کوڅې ته راوړې تعلیم، چې ته بچی د تکلیف نه بچ کې، چې د سوزکي او د بس خرچې ورته هم بچ کې، او سټنډرډ تعلیم ورته کوڅې ته راوړې، نو دا لویه خبره ده. بله دا ده چې بني آدم چې کله پیدا شو نو دله نه د ډوډۍ خوړلو چل وتلو، نه وله د سملاستو چل وتلو، نه وله د ګرځېدو هغسې چل وتلو. د ځناورو پېښې به یې کولې چې ځناورو څه کول بس همغسې یې کول. خوراکونه به هم د ځناورو په شان کول او ګرځېدو به هم د ځناورو په شان، اوسېدو به هم د ځناورو په شان په غارونو کې. بیا رو 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 د علم زیاتېدو،
او علم چا زیاتو پیغمبرانو 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران راغلي دي تاسو پکې څو پیژنئ زما خیال دی چې په قرآن پاک کې د 28 پیغمبرانو ذکر دی د دې نه زیات نشته نو 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران چېرته لاړه خو چې کوم پیغمبر راغلی دی نو هغه څه نه څه انسانانو ته هوښیارتیا ورکړې ده د ګرځېدو چلې ورته ښودلی دی د خوراک چلې ورته ښودلی دی پخوا به بنیادم روغ ځناور روغ مارغان راونیو اومه به یې خوړه بیا داسې وخت راغی چې د پخولو په چلم پوه شو د ونو پاڼې به یې د ځانه تاوالې بیا په دې پوه شو چې یاره کپړه څنګه جوړېږي مونږ چې واړو نو اکثر مشرانو به داسې یو کرکری غوندې د ځان سره ساتلی او دا ویښته به ورسره وکړی او تیلی کې او د هغې نه به راغستل دا وړۍ چې ده او د هغې نه به مزي جوړول لګیا به هر چا به مزي جوړول او غټ غټ بوټونه به یې جوړ کړي ځان سره به یې ښودي د هغې نه به بیا سویټرې جوړولې په ژمي کې دغه رنګ دا جامې چې دي زمونږ دا خامتا چې تاسو ګورئ دا هم زمونږ مشرانو ایجاد کړې ده جوړه کړې ده دا چې دنیا وایي چې د ټولو نه وړاندې ایجاد چې دی خلک وایي وړاندې ایجاد څه شی دی بچو تاسو چاته پته شته د دنیا وړاندې ایجاد څه دی د دنیا وړاندې ایجاد خلک یادوي چې پایه ده ویل پایه دا غلطه ده دا چا تصویر لیدلی دی نو دا خیال چې دا پایه ده اب پایه نه و هغه میچن و میچن د دنیا د ټول نه وړاندې ایجاد دی او دا نوم یې په پښتو کې دی نو داسې ښکاري چې دا به پښتنو جوړ کړی MACHINE میچن خلک ورته مشین وایي ځکه چې هغوی دغسې تلفظ کولی نه شي هغوی د مشین په طور تلفظ کوي نو د دنیا د ټولو نه وړاندې ایجاد چې دی هغه میچن ده میچن اول ضرورت د انسان د خوراک ضرورت و نو دغه میچن چې دی تاسو ګورئ د دې نه پس د ایجاداتو سلسله شروع کیږي او دغه میچن چې کله جوړه شوه نو انسان تر ورو د ترقۍ د سفر چل ورته زده شو چې ترقي به څنګه کې بیا انسان د ویښتو جوړولو د کورونو جوړولو د هر څه چل زده کړو د دې ترقۍ دا سفر چې دی دا د تېر وخت نه تجربې زده کول دي او په راتلونکي وخت کې په کار راوستل دي په تصور مې ځان باچا کو چې سر مې پورته کړو ملنګ د دوهي ومه نو په تصور خو ځان سړی باچا کولی شي ځینې ځوانان چې وي هغوی اکثر په خوب کې یا په تصور کې ځان له یو قلا جوړه کړي چې زه به یو خزانه ومومم او دا ټول مال به زما شي او بیا به زه داسې کوم او زه به هغسې کوم ژوند عمل غواړي عمل چې دی څوک چې عمل کوي هغه تل تر تله کامیابي او څوک چې عمل نه کوي هغه ناکام وي